ټي ټي پی اکتوبر میاشت کې مو 29 پاکستانی عسکر وژلي دي. سلام ستړي مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی ویلي چې یوازې په تیر یوه میاشت کې په خپلو غلچکي بریدونو او منچاودنو کې 29 پاکستانی عسکر وژلي دي. د ټي ټي پی له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د وژل شویو له ډلې 15 پاکستانی پوځیان او ملیشه عسکر او پاتې هغه یې پولیس دي. دوی ویلي چې تر ډیره پورې دا بریدونه د پښتونخوا په وزیرستان، بنو، لکي مروت، ډیره اسماعیل خان او کورمه او باجوړ کې شوي دي. دوی دغه راز خبرداری ورکړی دی چې تر څو پورې چې په پاکستان کې اسلامي حکومت نه وي رامنځته کړی، تر هغو په د ټولو پاکستانی ادارو پر ضد خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي. پاکستانی دولت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پاریس پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.